پښتو ژبې نوموتی شاعر او بابای غزل امیر حمزه خان شینواري د 13 تلین دستوره خیبر پښتو ادبي جرګې تر سوري لاندې لنډي کوتل د جرګو په تالار کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. یاده دستوره په دوو برخو ویشل شوې وه چې مشري پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کوله. په لومړۍ برخه کې سیمینار او ورپسې یوه ازاده مشاعره وشوه. یادې دستورې ته د خیبر پښتونخوا او افغانستان په ګډون د ملک بیلابیلو برخو څخه شاعرانو، لیکوالانو، قومي مشرانو او د حمزه بابا یو شمېر مینوال راغلي وو. دستوري ګډونوالو د امیر حمزه خان شینواري د شاعرۍ وړتیا او استعدادونه د خپلو ویناو او غوره کلامونو د لارې وستایه. پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم وحدت نیوز سره په خپلو خبرو کې وویل چې امیر حمزه خان شینواري یوازې په غزل نه په نظم کې هم ځانګړی نوم پیدا کړی و. غزل یې داسې دی چې حمزه صاحب ته خو د غزل پلار وایي که نه، دا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي. ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم. خدای د نظم باچا هم دی، یعنې هسې دا خو یو سمندر صاحب چې کوم دی نو ده ته دا خطاب ورکړی و که نه چې یو مشاعره وه او دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې 1934 غالبا چې تورې سترګې د زما مخ ته په ځیر دي، بیا حبشو په مکه تړلی اعلان دی. وایي چې دا شعر ما وویل د حمزه صاحب په خونه مې ذکر کول. دا سمندر خان سمندر پاس و د هغه وایي چې حمزه صاحب ته د بابا غزل خطاب ورکوم. خیبر پښتو ادبي جرګې صدر پروفیسر ډاکټر طواف شاه مسرور وویل چې اقامي ادیبات پاکستان او د خیبر پښتونخوا سیاحت څانګه باید داسې پروګرامونه په خپله مرسته ولمانځي. خو له بده مرغه د قامي اتلانو دغه دستوري موږ اوس هم په چاندو راټولولو سره لمانځو. وحدت نیوز ته یې څه داسې وویل. په پاکستان سطح باندې اکادمي ادبیات اسلام آباد او په پښتونخوا سطح باندې پښتونخوا کلچر اینډ ټوریزم ډپارټمنټ دی چې سونو په تعداد کې اهل کار پکې کار کا او کروڑونه روپۍ سالانه بجټ یې وای. خو دا نن حمزه بابا کومه ستره دستوره چې تاسو وینئ روانه ده، دغسې د حمزه بابا غوندې ستر شخصیت د دستورې د لمانځلو لپاره نه هغوی موږ سره رابطه کړې ده او نه یې زموږ په دې مطالباتو باندې څه غور کړی دی. نو زه دوی ته د دې ستاسو د دې چینل په وساطت سره یو پیغور ورکول غواړم، یو مطالبه یو غوښتنه کول غواړم چې دا ډېره زیاته لویه د افسوس خبره ده چې د پښتو ادب د سر شاعر، د سر ادیب، د سر فلسفي، د سر تصوفي بابای غزل امیر حمزه خان شینواري په کال کې یا دستوره کېږي او هغه دستوره هم مونږ په خپل تعاون باندې نمانځو. نو په کار خو دا وه چې هغوی مونږ غوښتي وای او په دې سلسله کې زموږ خدمات حاصل کړی وای، خو د هغوی یو اهل کار هم زموږ سره رانغی او نه یې پوښتنه وکړه. نو دا زما په خیال باندې ډېره زیاته افسوس خبره ده. دستوري په اخر کې پروفیسر ډاکټر طواف شاه مسرور یو څو قراردادونه هم پاس کړه او حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پاټه پوهنتون او لنډي کوتل کالج د حمزه بابا په نوم ونومول شي او حمزه بابا په مزار جوړ کتابتون د عام ولس پر مخ پرانیزي او سره د حمزه بابا په مزار یو غټ تالار هم جوړ کړي تر څو دغسې دستوري د حمزه بابا د مزار ترڅنګ ولمانځو. مینوال شینواري، وحدت نیوز، لنډي کوتل.